इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का او هند د کړکېچ په دوام د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف چودري یو خبري کانفرنس ته ویلي د بیګناه خلکو د ناحق توی شوي وینو د هر څاڅکي حساب به وشي. هغه ویل هند د مې د شپږمې او اومې ترمنځ پر شپه بیګناه ملکي وګړي او ماشومان په نښه کړل. که دا ترهګري نه ده نو بل څه دي؟ د پاکستان د پوز د مطبوعاتو امیر زیاته کړې پاکستانی ځواکونو د هند تیری په جواب کې پوځي اهداف په نښه کړل. احمد چودري په دغه کانفرنس کې خپل دا ادعا هم تکرار کړ چې د پاکستان د هوایي ځواک د هند 3 رافال یو SU-10 او یو میګا 90 جنګي الوتکه چې د په وینا له بریدونو وروسته بیرته تښتېدلې له منځه وړي دي. د پاکستان د پوځ ویان زیاته کړه چې د هند له اړخه د کنټرول لاین په اردو کې بې دلیله ډزې او له اوربند سرغړونې دوام لري او د دوی ځواکونه په اغېزناکه توګه ځواب ورکوي. مکمل اور بھرپور جواب دے رہی ہے. نوموړي د هند څو سرحدي پوستو د ویجاړولو ادعا هم وکړه. هغه همداراز یو ځل بیا نوی ډیلی تورن کړ چې د نیابتي ډلو په وسیله ترهګري خپروي او د په وینا د دې شواهد هم موجود دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان او هند ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه لنډه تبصره کړې ده. نوموړي په خپل دفتر کې خبریالانو ته ویل زه دواړه هیوادونه ښه پیژنم، غواړم چې دوی ستونزه په خپله حل کړي. ټرمپ ویل دی غواړي چې هند او پاکستان له ترهګرتیا لاس واخلي. هغه زیاته کړه که زه څه مرسته کولی شم وبه یې کړم. د پاکستان د پوځ ویان جنرال چودري وایي د مې د شپږمې او اومې ترمنځ پر شپه هندي ځواکونو لخوا پاکستان کې او د دغه هیواد تر ادارې لاندې کشمیر کې په ترسره شوو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 21 تنو ته لوړ شوی دی. هغه ویلي په دغه بریدونو کې 50 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د هند پوځ وایي چې د پاکستان له اړخه د توپخانه‌يي ډزو کې د دوی تر کنټرول لاندې د کشمیر په نج سیمې کې یو هندی سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان د هوایي ډګرونو سازمان وایي چې دغه هیواد ټول هوایي ډګرونه فعال او ګټې اخیستل کیږي. د پاکستان د هوایي ډګرونو سازمان دا هم ویلي چې هوایي حرمې د ټولو ملکي الوتنو لپاره خوندي دی. د دغه سازمان په یو بیان کې ویل شوي پاکستان د هند له اړخه د پارونکو ګامونو په اړه خپلې اندېښنې او د هوایي چلند د خوندیتوب لپاره غوښتنې د هوایي چلند نړیوال سازمان ته رسولي دي. پر پاکستان او تر کنټرول لاندې کشمیر د هند له لوري له برید وروسته داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي د دغه هیواد هوایي حریم له ستونزو سره مخ شي او دا چې د پوځي ترنګلتیا له امله ملکي الوتنې ځان خوندي ونه ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو خبرپاڼه کې ویلي د هند او پاکستان ترمنځ پوځي کړکېچ ته ژوره اندېښنه لري. د روسیې خبري اژانس RT پر خپله پاڼه د دغه وزارت له قوله لیکي له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغمه کار واخلي. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامي ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ اوسنی کړکېچ یو جدي اندېښنه ده. هغه ویلي بریتانیا حکومت له هند او پاکستان غواړي چې له زغمه کار واخلي او مستقیمو خبرو ته کښیني چې د شخړې د حل لپاره ژوره یوه ډیپلوماتیکه لاره ومومي.